دړنه چې څوک خدای وکیل کی او الله نه امداد وغواړي نو مارغانم بیا هغه د ډاکخانې کار کوي. مارغان سلیمان علیہ السلام مارغان راوغوښته چې ما ته لږې بڼه کې پکار دي یو توشک جوړوم. ټول مارغان راغی، یو مارغه پکې رانغی، هدهد نامه یې وه. چاته چې تاسو ملا چرګک وایي، خدای خبر چې ملا چرګک ورته ولې وایي. مولیانو به په سر سړی ولاړی. ملا چرګک متعلق سلیمان علیہ السلام وی چې هغه څه وخت کې راشي نو ما پې پوی کوي، یا به حلالوم او یا به حل وی چې زه ولې نوم. چې راغی څه وخت کې نو سلیمان علیہ السلام د دې سر د ویښتو نه ونیو او ورته وی چې ته چېرته ورک وې؟ هغه وی او سلیمانه ویښته مې د ډېر راخ که مړ دې کړم، زه خو دې د ویښتو نه ونیوم، خو تم د هغه ورځې نه ویرېږه لکه چې زه نن تا ته پېښ یم داسې به تم یو ورځې چا ته پېښ یې. سلیمان علیہ السلام زر مارغه پرېښو، معافي یې ترې وغوښته او په ډېرې عاجزۍ یې ورته وویل چې ته چېرته وې؟ هدهد مارغه ورته وویل چې د یو داسې خار خبر مې درته راوړی دی چې ته د هغه خار د خبر نه خبر نه یې. ما درته خبر د شهر سبا راوړی دی او د شهر سبا بادشاہ چې دی بلقیس نامه یې د ښځه ده او د هغه ښځې لاندې 12 جنگي جرنیلان دي او د هر جرنیل لاندې 1,00,000 جنگي فوج دی. او بیا اے سلیمانه داسې بادشاہ ده چې ولها عرش عظیم، یو عظیم تختم لري چې هغه پې ناست دی. سلیمان علیہ السلام حیران شو چې د مارغه څنګه دا خبر راوړو. نو مارغه ته وایي چې ښه ده نو داسې وکړه چې هغه بلقیس بادشاہ ته زما یو خط یوسه. دړنه چې چا خدای منلی نو د هغه د ډاکخانو کار چټي رسان مارغان کوي. بیا سلیمان علیہ السلام خط لیکي چې انه من سلیمان، انه من سلیمان په ترجمه پوهیږي یعنی از طرف څه وایي نه انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین انه من سلیمان. او بلقیس بادشاہ د شہر سبا دا خط سلیمان د طرف نہ دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین. خبردار چې ما باندې د خپلو جرنیلانو د فوج روب وانه چې چرتا روب را باندې وانه چې الله تعالی علیا په ما د خپل بادشاہ او د جرنیلانو روب وانه چې چرتا. واتونی مسلمین راشه ما ته مسلمان شه.
او بکی ستاسو بادشاہان دا تاسو چې والا ووټونه ورکړي دي دوی به داسې وکړي دا چیتپوزي میتپوزي بیا صدر بوش اکاګه خولای چې دا هغه ته به ووایي چې الله تعالو علی واتونی مسلمین بدماشا راشه مسلمان شه او به وایي ور بادشاہ دې ته چا چې د زړه نه ایاک نستعین باندې عمل کړی هغه داسې دا خط لیکي او د هدهد مارغه په غاړه کې اچي او ورته وایي چې دا یوسا او بلقیس بادشاہ ته ورکړه مارغه په منډه لاړو شهر سبا ته بلقیس بادشاہ په تخت باندې پرته وه او په روشندان کې ورننوتو او د سینې د پاسه ورته د سلیمان علیه السلام خط کې چې را پاسې دا او خط یې پړاو کو فوراً کابینه راوغوښته 12 واړه جنگي جرنیلان یې راوغوښته ویل دا خط راغلی جرنیلان ورته وایي چې جنگ کو بلقیس بادشاہ و ښځه وه خو بادشاہ دماغ یې کار کولو زمونږ د بادشاہانو الله دې په مونږ رحم وکړي دماغ کار نه کوي ځکه چې مونږ د بدقسمتۍ نه دکانداران بادشاہان شوي یو هغه یو شپون مړو نو په ځنکدن کې یوم آواز کولو چې ډرې ځکه چې دا شپانه دي چې ګډو ته ډرې آواز کوي که نو هغه په ځنکدن کې م آواز کولو چې ډرې په قبر کې چې ورته ملایکې راغلې او وایي چې من ربک نو دی ورته وایي ډرې ځکه چې د هغه مزاج دا ګرځېدلی و چې ډرې نو مونږ چابړي فروش دنیا فروش کنجران دا د ملک پر سر اقتدار راغلي دي نو ای په دې څه پوهېږي چې ملک چلول څه ته وایي د ملک نظام څه ته وایي په ملک کې خدمت کول څه ته وایي اول تاسو لږ سوچ بله شپه د وزیر اعظم صاحب تقریر ته وکړئ لږ سوچ دا ده په دې خپل تقریر کې څه وي یو طرف ته وایي چې 900 اربه پاکستان قرضدار دی 900 اربه قرضدار دی او بل طرف ته وایي چې ما د وزیرانو تنخواه ډبل کړه نو کوم ملک چې قرضدار دی د هغه ملک وزیران اعلان وکړي چې ما تنخواه پرېښوه ځکه چې زما ملک قرضدار دی داسې ده که نه نو دې اعلان کوي چې ما تنخواه ډبل کړه نو دې ملک ته د وزیرانو د تنخواګانو ډبل کولو ډېر ضرورت دی او دې ملک ته د دې وزیرانو ضرورت هم شته زما دې په خدای قسمي چې دا ملک یو سړی هم چلولی شي یو سړی د دې ملک سربراه کا چې هغه د یو غل نه لاس غوڅ کي ته وګوره چې په ملک کې د غلا نامه څوک والي او یو زناکار سنگسار کی ته وګوره چې په ملک کې د زنا نامه څوک والي او یو رشوت خور سر لاندې او خپې پاس ځوړند کی ته وګوره چې په ملک کې د رشوت نامه څوک والي او هغه په خپله سره روټۍ خوړل شروع کی ته وګوره چې د ګرمې روټۍ نامه په دې ملک کې څوک والي یو سړی دا ملک چلولی شي هیڅ ضرورت نشته د دومره کوڅه نظام جوړولو دې ملک ته هیڅ ضرورت نشته پرون ستا په ملک کې د اسمبلی سیشن پرونه تحقیق وکړئ چې ستا په ملک کې باس په اسمبلی کې په څه شوی پرونه تحقیق وکړئ باس
بحث پدې شوی دی د اسمبلی ممبران وایي چې زمونږ تنخوا دې ډبل شي او مونږ له چې کوم تجارو راځي د هغې کسټم ډیوټي دې ختمه شي. پرون د سهار نه واله تر 3 بجو پورې په اسمبلی کې د ملک یوه خبره نه ده شوې. ټول باس د اسمبلی ممبرانو په خپل ځان کړی. دا تاسو چې ممبران کړي دي خدای دې تاسو مخکې د هغې نه په سیلاب یوړی کړي او هغې دې درپسې یوړي. مونږ دې ورپسې خدای غرق کړي چې مولیان مخکې اوبو اغستی، پیرانې ورپسې اغستی، ممبرانې ورپسې اغستی او تاسو یې راپسې داسې د خشاکو غوندې راغستی. ډېر خوند وکړي. خدای پیژندلی قوم یې. ما خو درته ووې چې الله در سره څه کوي ډېر ښه او ډېر خوند یې کړی دی. ډېر خوند یې کړی دی او ډېره مزه یې کړې. آئنده بجټ به وګورئ انشاءالله چې د بجلی او د سوی ګیس او د ټیکس د بیلونو دپاره به د ښځو پرتوګونه خرڅوئ. ممبر دی MNA دی کور ودانی او د MPA کور دی ودانی او ستا کور دی خدای لوټي لوټي کی. د ملک له د MNA او د MPA ډېر ضرورت دی. اوس هم دا د اوس قوم پوهېږي نه. اوس هم که مړي له MNA ممبر صاحب راغی په دا مړي دې رمې خولې لره ستا دغه مړي کور روان شي. ستا دا واده چې د چا وشو د ده کپړه وخوري. الله خان را MNA صاحب روټۍ له راغی. یو ما ته ووایي زما واده خو ډېر بختور و MNA صاحب هم وله راغلی وایي ستا مال په دغه ښځه خدای مټي ځبوله. اوس هم نه ځي هغه غلامانه ذهنیت ستاسو دماغ کې اوس هم تاسو غلامان یې. 200 کاله د پیرنګي غلامان وئ، د خانانو غلامان وئ، د نوابانو غلامان وئ، د سرمایهدارو غلامان وئ. اوس د امریکې او د سرمایهدارو اوس هم غلامان دي. خان ته نشي ټینګېدی، نواب ته نشي ټینګېدی اوس هم. او خدای به هم دغسې کوي درته ځکه چې ایاک نستعین ایمان ستاسو نه دی. چې ایاک نستعین ایمان دی وي زما په خدای قسم که د بادشاہ پروا ولري داسې ایمان بدی چې انه من سلیمان الله تعلو علی واتونی مسلمین. دا ایمان بدی بادشاہ ته به وایي چې الله تعلو علی وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ. دا ایمان بدی. موسی علیہ السلام یوازې یو او فرعون څوک و؟ 400 کاله عمر و، د خدایي دعوا یې کړې وه، بادشاه و، زرګونه فوج لرلو او موسی علیہ السلام یوازې. ته وایې په یو ځان زه څه کولی شم؟ په یو ځان ته په یو ځان هر څه کولی شي. خو که تا ایاک نستعین باندې څه وکړه عمل یوازې. خدای ورته څه وایي؟ اذهب الى فرعون انه طغى. اذهب حکم ورته کی اذهب الى فرعون انه طغى. اے موسی ورشه فرعون ته انه طغى. داغه غرور د حد نه واوړېدو.
موسی علیہ السلام ورته یا الله حکم بصر او چشم خو زما جبه کې لکنت ته خبره صفا نشم کولنو یو ترجمان را سره پکار دی نو الله ورته وی ترجمان می در سره کړو هارون وزیرا هارون وزیرا هارون علیہ السلام رور دی دا ځان سره بوزه دا بستا ترجمانی کوي دواړه رونه ورل فرعون په محل کې ناست دی دربار کې په تخت ناست دی بادشاہان وزیران ناست دي پیرې ولاړې دي دوی دواړه ورل الله ورته چلم خي چې او موسی کا کړت پړته وکړه نو دامسا چې در سره ده دامسا چې در سره ده کرانی وی او کړت پړته کولو نو دامسا د دې فرعون مخه ته وغورځوا ته بیا تماشا کوه ایاک نستعین ایاک امداد موسی د چانه غوښتو ورته لو فرعون لعینا او مردود ته خدای نه ته خدای نه ورته خدای نه ستا خدای څه کوي ول زما خدای مړ کول او ژوندي کول کوي ژوندي خودم کولای موسی علیہ السلام خیال کوي چې دا پس جاهل واوړېدم ورته لو فرعون ان الله یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب زما خدای د دې مخ انور راخېږي کته خدای نو دې د دې مخ راوخېجوا اوس دا خو د فرعون په اختیار کې نو ول شوه وان الله یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب دې مخ انور راوخېجوا نو الله وی فبهت الذی کفر فرعون کافر حیران پاتې چې جواب نو فوج ته حکم وکړ راوی نشي خو چې ول راوی نشي نو الله څه کوي دغه وخت ګوره خدای ورته ولاړ دی راوی نشي الله وی واوحینا الی موسی ان الق عصاك فاذا هي ثعبان مبين واوحینا الی موسی ما موسی علیہ السلام ته وحی وکړه په سکندونو کې ان الق عصاك چې د امسا دی وغورځوه د فرعون مخې ته فاذا هي ثعبان مبين ناګهانا دا غمسانه یو لوی اژدها جوړه شوه علما لیکي چې دغه اژدها خوله دومره لویه وه چې لاندې شونډه د فرعون په محل کې پرته وه او پاس شونډه د فرعون پاس په محل باندې پرته وه دومره یې خوله ارته وه او فرعون ته یې خوله ونیوه داسې فرعون چې هغه اژدها خولې ته وکته نو د یرې پې دستونه ولګېدل په تخت د پاسه دستونه جاری شو علما لیکي چې فرعون وی کور ته مې رسوئ 400 دسته په یو ګنټه کې وکړه ایاک و نستعین د خدای نه امداد وغوښتل د خدای امداد دی ولیده لرګی ورته اټم بم کړو او فرعون په تباہ کړو چې فرعون ټیک شو والله کرو کوي په دې موسی پسې چغر کې موسی علیہ السلام وی یا الله اوس حکم وی درو دې طرف ته منډه کا د مخ کې فرعون او فوج ورپسې چې ورپسې او چې دریاب دور سي دی یا الله اوس حکم الله ورته په دې امسا دي دا دریاب ووا چې په امسا دریاب والو 12 لارې ورته په دریاب کې جوړې چې 12 لارې جوړې شي موسی سره د مرګرو په ورګټ لار جوړه دا او په منځ کې د اوبو دیوالونه دي خدای هغه خو لارې والا مرګري مې اوبو نه وړي نو په اوبو په دیوال کې ورته کړکۍ جوړې شوې
ویل مرګرو تم ګورئ او روانم وتی ایاکا نستعین. و چې موسی پورې وته فرعون چې د دریاب غاړې ته ورسېد قوم ورته ویل چې ورځه ورپسې کنه ته هم خدای دی پویو چې غر کېږم خو غیرت ونیو ورګډی شو. خو چې دریاب دې منځ ته ورسېد الله دریاب ته حکم ونی کو چې وینیسه ویني. خو چې وینیو موسی علیہ السلام د دریاب په غاړه ورته ولاړ. قرآن وایي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ یاد کئی اغا وقت چه دریاب میں در تصویرے کو سمجھ اکڑا دریاب میں در تا سیرے کو. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ دریاب میں در تصویرے کو تاسو البحر فَأَنْجَيْنَاكُمْ دریاب میں در تصویرے کو تاسو میں تے بچ کڑے. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ تاسو میں تیویستی و فرعون سرد عالم پا دریاب کے غرق رو لیکن وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ حال دادے چی تاسو ورتکتا چې فرعون میں او سره د فوج استاسو په مخ کې راو. یا کنستعین چاته وای چا چې دړنه خدای منلې دریابونه ورته سریش. الله په هغه وخت کې د سړی امداد کوي چې څو وخت کې د زړه داغه نه د امداد تقاضا وي. د زړه نه د امداد تقاضا باندې یو دو مثالونه واره. یو سړی راغی بل سړی نه قرض وغوښتو چې ما ته یو 100 روپۍ قرض راکړه. هغه 100 روپۍ راواغستې او سړی ته قرض ورکړ. نو هغه اغستونکی ورته وایي چې هلکه همداسې دې پیسې راکړې څه ګواه څه وکیل څه ضمانت. نو ورکون کے ورتوئی چی کفا باللہ وکیلا دا اللہ نہ لوئی وکیل بل سوک دا 100 روپئے میں دا اللہ پا وکالت درکی وے گواہ. نو ورتوئی کفا باللہ شہیدا دا اللہ نہ لوئی گواہ بل سوک 100 روپئے میں درکڑی خدای میں وکیلم دے و خدای میں گواہم دے. روڑے بے کلا پہلا تاریخ باندې ډېر سړی لاړو. اوس چې پہلا تاریخ راغو سړی اراده وکړه چې هغه قرضداري ته 100 روپۍ یوسم د سیند غاړې ته راوتی دی او سورلی نشته چې پکې راسور شي او دلته راشي. پخوا سورلی خو به یا د قچرو وي یا به د خرونو وي یا به د اوښانو. اړه کې خیال وکړو چې سړی ته خو زه وعده خلاف کېږم. اوس هغه د قرض مالکم د سیند غاړې ته راوتی دی چې کوم سړی چې ما ته خدای وکیل او ګواه کړی و د هغه نن نیټه ده ګورو چې راوړي یې که نه. اوس هغه د سیند په غاړه ولاړ دی د ده انتظار کوي او هغه د سیند په غاړه ولاړ دی د سورلی انتظار کوي. سورلی نه پیدا کی. اخر د ونې نه یو لرګی راغوس کو د هغې دا منځ یې سوری کو او پکې 100 روپۍ واچولې او پې د پاسه یې کپړه وتړله او یو چټي ولیکلو او پکې واچولو چې خدای دا پیسې هغه چاته لېږمه چې کوم د راکولو په ټیم کې ته راته ګواه کړی وکیل کړی ته ګورې چې سورلی نشته نو دا سیند به یې ور ورسوي.
د سین په غاړه سړی ولاړ دی انتظار کوي چې ګوري سین کې یو لرګی را روان دی اړکې خیال وکړو چې قرضدار خورانغه راشه دا لرګی راونیسه کور کې به اور بل کی لرګی راونیو کور ته ماښام راغی ښځې ته وی چې قرضدار خو مې رانغی خو دا لرګی سین کې را روانو دا مې راونیو ښځې وی راکړه چې بلې کو روټۍ به پې پخه کړو چې لرګي له تیشه راواچوله چې ماته یې چې ګوري 100 روپۍ ته پرېوتې چې ټکې ورکو کاغذ هم ته پرېوته او په هغې کې لیکلي وو چې یا الله د هغه چا ته ورسئ چې د راکولو په ټایم کې ته وکیل کړی او ته ګواه کړی تاسو خیال راغی دړه نه چې څوک د خدای نه امداد وغواړي او خدای ګواه او وکیل کی نو بیا دریابونه هم د هغه تابع وي او د مالک مال خپل حقدار ته دریابونه رسوي